استاد محترم شیخ ادریس صاحب دامن برکات الله خبره وکړه، نو دغه خبره کټ کړله دې خلکو. ویله شیخ صاحب وویله چې که ټرمپ پاکستان ته راشي نو پاکستان ته به دې سره عزت میلاو شي. نو د ټرمپ بچی دغه خبره خو پوره واوره که نه، خو تا کټ لله. شیخ صاحب خو ټرمپ ته په دغه الفاظو کې پلیت ویلی دی، حرامي یې ورته ویلی دی. ته له دې تکلیف درلو دغه خبره ولې کټ کې؟ په ټول عمر ناست دی احادیث د رسول الله سلم پړاوئ. په دې معنا باندې چې پاکستان په دې کې یو ښه کردار ادا و، زمونږ بعضو مشرانو په هغې کې یو ښه کردار ادا کړو. د چا د یوې ښې خبرې ستاینه کول ولې دا جایز نه دي؟ ستا خو هسې غوسه کېده دغه یو عالم ته، ته خو د پیغمبر دشمن وې، ته خو د علماو دشمن وې، د دغسې یو محدث ته خو هغه ته وګوره، ته خو د هغه دشمن وې، د هغه دغه موقع درته نه میلاوېدل، د الله د پیغمبر دشمنه، د انبیاو دشمنه، تا ته په دې ځای کې موقع میلاو شوه چې دلته ګوتې ووهې. ته خو ورسه د هغه د بخاري شریف ختم یې د ټوله دنیا ورباندې ګواه ده، د هغه جړاګانې د پوره امت دپاره، د پوره انسانیت دپاره. ته ورسه ته په بل ځای کې چېرته نظیر پیدا کړي. هغه د پاکستان د مسلمانانو دپاره هم جړا کړې ده، د افغانستان د مسلمانانو دپاره هم جړا، ټوله دنیا دپاره د مسلمانانو دپاره جړا. هر وخت د هغې درد او فکر ورسره وي. کم بخته خلک دي دغسې، دا د علماو د دشمنۍ دپاره دغه عمره د عمره لارې. خو دغه خلک دا چې څومره د بېادبۍ او د ګستاخۍ موقع په دې وخت کې دوی ته به لاس ورغلو کوې، د یو چا خبره کټ کول، له هغې نه غلط مطلب اخیستل. یقین وکړه د علماو دشمنانو ښه ورځ نه ده بیا موندلې. دا کوم اختلاف ته یو چا سره کوي، د اختلاف طریقه کار دا نه دی درته چې کنځل کول، استهزا کول، ګستاخي کول، بېادبي کول، د دې هېڅوک اجازت نه ورکوي. نه یو عقلمند سړی دا برداشت کولی شي چې ته د دې وخت یو عام عالم نه دی، د ټولو د لکونو علماو استاذ دی، شیخ دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث پړو. په دې وخت کې دا امتیاز دته میلاو دی. 3,000 هر کال علما د شاګردان فارغېږي. په دا پوره ایچه کې، په دا پوره تاریخ کې دغسې یو ته څوک نشي پیش کولی. بهرحال الله دې هدایت وکړي دغه ګستاخانو ته. خو بعضې پکې هغسې انشاءالله الله به عبرت ګرځوي. که په دا وخت کې شیخ ادریس صاحب ولی الله نه وي، نو په دې وخت کې زه بیا بل ولی الله منم چې ژوند او زندګي پړنا پړانه کې دی. د عوامو خواصو محبت، الله د هغه محبت عوامو خواصو په زړونو کې وراچولی دی. ایا دا د هغه د قبولیت دپاره کافي نه ده؟ ته به د سپي په شان خوله به دي، مونځ به دي، نه خبر بېلماسه به ګرځېږي، تکه غپ غپ وکړي، هغه ته به څه نقصان ور ورسي. بهرحال او الله به نشانه ګرځوي، عبرت ګرځوي. زما د خپل الله نه یقین دی انشاءالله الله به خامخا دغه ګستاخان به الله عبرت ګرځوي. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله فرمایي حدیث قدسي دی، څوک چې زما دوستانو بېادبي کوي، بغض، دشمني ورسره، فقد آذنته بالحرب. رب فرمایي زه به خپله دغه سړي سره